که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو. سلامونه ملګرو شعب بخاري ما پروګرام ادبي غورځنګ کې دا نن چې کوم زموږ پروګرام دی یقینا تاسو به وایئ چې دا نن خو منظر بدل دی. استاد سره رباب دی او تبلې مخې ته پرتې ملګری بشیر سره تبلې پرتې دي. تاسو به وایئ چې دا سیټ خو نن مختلف دی. نو ملګرو په ادبي غورځنګ کې مونږ دا خبره کړې وه چې ستاسو دپاره به انشاءالله یو د موسیقۍ په هکله پروګرام وي چې د هغې نوم به یې د شپې سندرې. نو د شپې په دغه سندرو کې را سره نن په طبله باندې بشیر را سره ناست دی او په رباب باندې را سره وریدار استاد ناست دی. نو ملګرو راځئ د دوی نه به نغمې هم د باندې اورم خو لاول د دوی سره یو دوه ټکه کوو یو دوه خبرې ورسره کوو د دوی پېژنګلي چې تاسو وپېژنئ او د دوی د فن په حواله د دوی سره یو دوه خبرې کوو. راځئ زما سره په دې ګس اړخ باندې بشیر ناست دی. بشیر چې کوم دی په طبله باندې ډېر ښه مهارت لري او د دې نه علاوه الله تعالی ولې ډېر ښه او خوږ غږ ورکړی دی. د هغوی نه به تپوس کوو خو ملګرو تاسو ته یاد وي چې دا داسې پروفیشنل یا سینګران او یا پروفیشنل میلس دغه نه دی. دا د کلیواله موسیقي ده. د دوی خپل فن چې کوم دی هم په دې ملګرو یارانو سره کله کله زمزمه شي. نو راځئ چې د بشیر سره خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په دې خپل پروګرام کې خو راته ډېر هرکلی هم ویم د شپې سندرې دا کوم پروګرام چې زموږ دی او زه غواړم چې زموږ د کتونکو سره تاسو خپله پېژنګلي وکړئ. ډېره مهرباني شاه بخاري صاحبو. دا خو مونږ ډېر ځان دغه کو لکه مونږ لکه ټایم وایستو لکه مونږ چېرې مونږ کینو د خپل ملګري دا لوکل ملګري ډېره موده شوې ده 8-9 کاله شوي چې نه یې ناسو نو خونې وکړو ریدار بای په کم په مخه راغی ارشد علي هم راغی مونږ چېرې د کتونکو ته مونږ خامخا څه ووایو او خپله کلیوالي دغه لکه ځکه چې مونږ داسې پاخه استادان هم نه یو خو چې هغه کلیوالي غونډې کې هغه دغه وغږېږي په دې کې یو خپل خوني کلیوالي څیزونه کې او لوکل کسان یې نو ډېره مزه کوي. لکه تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ دې پروګرام ته راوغوښتو. زما نوم بشیر احمد دی. زه د جنګو اوسېدونکی یم. دا راته ووایئ چې تاسو د تبلې سره یا د غږ چې تاسو کوم کوئ اواز کوئ د دې څیز سره د کم وخت نه وابسته او شوق هم څنګه پیدا شو؟ یاره دا خو ډېر زیات وخت شو. لکه زه به دا ووایم چې لکه داسې د 8-9 کالو تقریبا موږ وجو لکه موږ دغه شوق او دغه کوو په دې اجرو بیټکونو کې به لکه د مرګیرو راغونډ به شو خوند به هم کوو ځان له په ټایم کې څه پاخه به هم کړه او دا ملګري به راغونډ شوي بیا به پکې سي د چمبې د ستارونو دا پروګرامونه او نو بس د هغه وخت نه هم لکه دغه شوق و لکه د اوسه پورې خو لکه اوس دا چې حالات دونه دغه دي چې لکه موږ ټایم چا سره نه لکه ټایم په مناسبت سره لکه خلک لکه دا دی چې ټول داسې ګډوډ شوی دی. مخکې به ملګري یو زیاته به راغونډېده نو هغه پروګرامونه به هغه دغه ته به موږ ټول حاضر وو. نو بس دا ادبي غورځنګ کتونکي زما امید دی چې دا اولنی پروګرام دوی زمونږ وګوري نو بار بار به غوښتنې کوي نو دوی له خو به وخت ورکوئ کله کله؟ بلکل چې زه تابعدار یم او چې زمونږ نه څومره کېږي او څوک څه خدمت راچي انشاءالله تابعدار یو. ډېره زیاته مننه. جی کتونکو زما سره په دې ښی اړخ باندې وریدار استاد ناست دی چې د ډېر ورکوټوالي نه زه چې کله وړوکی وم نو د وریدار استاد دغه د رباب دغه نغمې او دغه د تارونو سره دا چیړ چاړ به دا به مونږ اورېدو. نو اوس خو استاد ډېر بزرګ دی زمونږ ډېر مشر دی نو غواړم چې د هغوی سره هم ستاسو پېژنګلي وکړم. په دې خپل پروګرام کې راته هرکلی یم استاد جي. السلام علیکم صاحب. مونږ خو پوهېږو نه بهرحال خو هغه دغه مو راټینګ کړی دی چې هغه خپل ټایم پاس کوو او نور مطلب دی لکه داسې استادان هم نه یو او داسې خو بیخي هغه ټایم تېرو بس. وریدار استاد هم د دې کلي سره د دې علاقې سره تعلق لري. بشیر چې د کم کلي دی دواړه کلیواله دي او ولسي میلسیان دي. نو زما یقین دی چې د دوی دا میلس به ستاسو خوښ شي او آینده به هم تاسو بیا موږ ته فرمایش کوئ چې یاره د دوی پروګرام وشي. نو راځئ ملګرو د دوی نه در باندې خوږه نغمه اورم. د رواج دا بندیزونو نه یریږم د دې لویو لویو غرونو نه یریږمه چې زما او د جانان منځ کې ولاړ دي نو د
د خپل کور د دیوالونو نه یریږم زه په خپله باسین یما ملګرو زه به څه د توپانونو نه یریږم نو لاندې په چل چلا څومره مزه وه پکې د بڼو لاندې په چل چلا څومره مزه وه پکې تا به کتل ما به کتله څومره مزه وه پکې تا به کتل ما به کتله څومره مزه وه جګرانو کتونکو یقینا د دغې نغمې نه ایسته غږ د بشیر دی د هغې نه او د رباب د اورېدار استاذ د رباب د دغې نغمو نه به تاسو ډېر خوند اخیستي انشاءالله بله ورځ په بل پروګرام کې بیا انشاءالله بیا د خپلو ملګرو سره کینم او ستاسو لپاره به د خوند پروګرام وړاندې کوم تر دې دمه ډېره زیاته مننه چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان